د کندهار سرپوش بازار چې یو مهال د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړې توګه د کندهاریو خلیو د تولید او پلورلو یو لوی مرکز بلل کېدی او د لسګونو دکانونو په منځ کې د لسو زیات د کندهاریو خلیو د تولید کارځایونه و چې پکښې په لسګونو کسانو کار کاوه، خو اوس په دغه بازار کې یوازې د نورو هیوادونو څخه راوړل سوي خولۍ پلورل کېږي چې د کندهاریو خلیو د تولید او پلورلو مخه یې نیولې. او یا کلن حاجي محمد چې د تیرو 5 کلونو را په دې خوا د کندهاریو خلیو په جوړولو بوخت دی، د دغه صنعت د وضعیت په اړه راته غږېږي. لس دوکانه دې خواته وه، د هر سړي پنځه و شپږ غټ استادان شاګردان وه، بیا کوچنیان ورسره وه، بیا دا کسب په براتو په روژه و، په دې کې واجب صاحب موږ شپې شوکاري به دا نه څه ورسره کولې، او په دې کې اوس موږ ته ولاکه د خدای د ډوډۍ پیسې په پروردګار قسم را پاتې کېږي. د کندهاریو خلیو ټکنۍ سوي بازار هغه مېرمنې هم اغېزمنې کړي چې په دغه صنعت کې بوختې وې. کندهاري خولۍ نه یوازې دا چې دلته په کندهار کې ځایي اوسېدونکي کاروي، بلکې د هیواد نورو ولایتونو اوان دا چې ګاونډي هیواد ایران ته هم لیږدول کېدلې. د کندهار د سرپوش بازار 2 تنه دکانداران وایي چې د دې خلیو لپاره د بازار نه موجودیت او د نورو هیوادونو څخه راوړل سوي خولۍ د کندهاریو خلیو په پرتله ډېرې ارزانه دي چې د کندهاریو خلیو د تولید مخه یې ډب کړې. د کندهاریو خلیو کار اوس صفر ته نږدې دی، دا په دې خاطر چې اوس ټولې خولۍ د پاکستان څخه راځي. نو دا خولۍ به موږ د ورځې 100 دانې یو نیم 100 دانې داسې اروزه رانیولې، اوس چې دی اوس په میاشت کې یو ورځ 10 دانې که ښځې راخیستې، هغه هم د مجبورۍ سره راخیستې، خپل یو ګزاره د عیال په دغه رغې وکړي، او دا څوک کوي هم نه. اوس پخوا به 1000 دانې 500 دانې موږ ایران ته به هم استولې، زیدان ته به هم استولې، فراه ته به هم تلې. د خلیو پلورونکي وایي چې کندهاري خولۍ د څرنګوالي له اړخه ډېرې ښې، خو لویه ستونزه د نورو هیوادونو څخه د ماشیني تولیداتو په پراخه پیمانه واردېدل دي چې په دغه ولایت کې د لاسي تولیداتو ځای نیولی.